ایلان ماسک ایلان ماسک څوک دی؟ ایلان ماسک اوس مهال د فضایي توغندیو، برقي موټرو او د لمریزې انرژیو د کمپنیو درلودونکی دی. ایلان ماسک د 256 میلیارډ ډالرو په لرلو سره د نړۍ مالداره شخص بلل کیږي. هغه په 2000 زیږدیز کال کې پیپال تأسیس کړ او په دې نږدې وختو کې د 44 میلیارډ ډالرو په بیه ټویټر هم واخیست. هغه په څلورو برخو کې سافټویر، انرژي، موټر او په فضا کې لکه توغندي او سپوږمکۍ ډیره پانګونه وکړه او خورا پرمختګ یې وکړ او په خورا چلاکۍ او ښه فکر کولو سره د نړۍ مالداره شخص شو. هغه یوازینی انسان دی چې غواړي په مریخ کې مړ شي او هلته ښخ کړل شي. زه باوري یم چې ډېری له تاسو به هغه پیژنئ. اوس پوښتنه دا ده چې رښتیا هم هغه سم پیژنئ. دا پوښتنه ما له ځان څخه هم وکړه، خو د هغه د ژوند له پلټنو او تحقیق وروسته پوه شوم چې زه په رښتیا سره هغه سم نه پیژنم او اوس غواړم هر هغه څه مې چې د هغې له ژوند څخه زده کړي له تاسو سره یې هم شریک کړم. که غواړئ د هغه د ژوند په رازونو باندې پوه شئ نو دا ویډیو تر پای را سره وګورئ. د هر څه د مخه زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نور ګټور، خوندور او په زړه پورې معلومات تر تاسو تر ورسیږي. ایلان ماسک د هغه د نیکه پلار د مور له نومونو څخه به تیر شو ځکه دا ډیره مهمه نه ده. یوازې به دا ووایم چې ایلان ماسک په جنوبي افریقا کې زیږېدلی. پلار یې انجینر و او مور یې یوه موډله وه او مور یې خورا ښایسته وه، ان تر دې چې یو وخت د جنوبي افریقا د ښایست ملکه وبلل شوه. ایلان ماسک یو ورور او یوه خور لرله چې د دوی په ماشومتوب کې مور او پلار له یو بل څخه جلا شول او د ماشومانو سرپرستی او روزنه د مور پر غاړه شوه. د څو کالو په تیریدو سره ایلان ماسک غوښتل د خپل پلار سره ژوند ته دوام ورکړي او د څو کالو وروسته یې ورور هم د دوی سره یو ځای شو. کله چې ایلان ماسک 10 کلن شو یو کمپیوټر یې واخیست چې د هغه لومړنی کمپیوټر کامودر VIC 10 په نامه و چې 15 کبي حافظه یې لرله. د دې کمپیوټر سره د پروګرامونو یو کتاب هم شتون درلود چې خلکو به دا کتاب په 2 یا 3 میاشتو کې لوستو، خو ایلان ماسک تر دې حده کنج کاوه چې دا کتاب یې په 3 ورځو کې ختم کړو. هغه په ښوونځي کې ډیر تکړه نه و خو په کمپیوټر او فزیک کې بیا تر نورو ډیر تکړه و. هغه د کمپیوټر او پروګرامونو سره ډیره مینه لرله چې د 13 کلنۍ په عمر د بلاستر په نوم یو کمپیوټري گیم جوړ کړ او $500 یې وګټل. دا گیم چندان ښه گیم نه و مګر د ده سن ته په کتو دا یوه غټه لاسته راوړنه وه. د وخت په تیریدو سره د ایلان ماسک په سر کې دا فکر څرخېده چې باید یو داسې هیواد ته لاړ شي ترڅو د ده خوبونه په حقیقت بدل شي، ځکه په هغه وخت کې په جنوبي افریقا کې وضعیت ورځ تر بلې خرابېدله. دا چې هغه ډیر کتابونه مطالعه کړي او معلومات یې لرل نو دی پوهېدلو چې د پرمختګ یوازینی هیواد هغه امریکا ده. مخکې له دې چې ماسک امریکا ته لاړ شي هغه کاناډا ته لاړ ځکه د ده مور هم په کاناډا کې ژوند کولو او ماسک په کاناډا کې هم خپلو درسونو ته دوام ورکړ او هلته یې واده وکړ چې وروسته یې د امریکا پوهنتون ته لاره پیدا کړه او امریکا ته لاړ. هغه د پوهنتون په دوران کې په بیټریو او انټرنیټ ډیر فکر کوله او ځینې پلانونه به د پوهنتون د استادانو لخوا ستایل کېدل. هغه په 2 برخو کې د لیسانس سندونه ترلاسه کړي، اقتصاد او فزیک. ایلان ماسک عجیبه فکر لرله. هغه به ویل په پوهنتون کې زما وخت تېرول زما د ژوند یوه لویه ضایعه وه. ما باید د پوهنتون د ویلو پر ځای ډیر کار کړی وای. ما په پوهنتون کې هسې وخت ضایع کړ. وروسته ایلان ماسک د لویو موخو لپاره خپل لومړني قدمونه شروع کړل. په لومړي ځل ایلان ماسک او د هغه ورور د زیپ 2 په نامه یو شرکت جوړ کړ او په هغه وخت کې خلکو شناخت او پوهه د انټرنیټ سره نه لرله او یا هم پرې کم پوهېدل او خلکو د انټرنیټ له طریقه تبلیغات او اعلانات یو احمقانه کار بللو. زیپ 2 سافټویر یوه انټرنیټي کمپنۍ وه چې د رسنیو سره یې د ښار په انټرنیټي لارښوونه کې مرسته کوله، تقریبا لکه د اوسني ګوګل مپ په څیر. په دې وخت کې د هغوی پلار د ماسک او د هغه د ورور سره د $28,000 مرسته وکړه
چې د دفتر په اجاره کولو او د نورو ضروري وسایلو په اخیستلو د دوی دا ټولې پیسې مصرف شوې او دوی ونه شوای کولای چې حتی د اوسېدلو لپاره یو کور اجاره کړي. په دې خاطر په لومړی کې دوی په خپل دفتر کې ژوند کولو او خپلو کارونو ته یې دوام ورکړ او ورځ په ورځ د دوی د زیپ 2 کمپنۍ د پرمختګ په لور روانه وه او نور کارکوونکي یې هم ونیول. په 1996 زیږدیز کال کې یو بل شرکت $3 میلیونه د زیپ 2 په کمپنۍ کې پانګونه وکړه چې له دې سره نور کارکوونکي او انجنیران هم په دې کمپنۍ کې ورزیات شول او د نور پرمختګ وروسته دا په یوه نړیواله کمپنۍ بدله شوه. له دې سره د ایلان ماسک په ځان باور نور هم زیات شو او ورځ تر بلې پرمختګ کوله. د فبروري په 1999 زیږدیز کال کې د کمپیوټر جوړونې یوې کمپنۍ د کامپاک په نامه د $307 میلیونه په ارزښت د زیپ 2 کمپنۍ د اخیستلو پیشنهاد وکړ او وروسته ایلان ماسک زیپ 2 کمپنۍ خرڅه کړه. په دې وخت کې ایلان ماسک 29 کلن و او 17 کلنۍ کې امریکا ته تللی و. د 10 کالو په موده کې هغه په امریکا کې میلیونر شو. تل به یې د فرصت نه ګټه اخیسته او یو اپارتمان، یو قیمتي موټر او یوه ملخي تیارۍ هم واخیسته. د مارچ په 1999 زیږدیز کال کې د $12 میلیونو په ارزښت د X.com کمپنۍ تأسیس کړه. دا د ده لپاره یو غټ ریسک و ځکه یوازې $4 میلیونه د هغه سره پاتې شوي وو. وروسته د X.com کمپنۍ د نړۍ د آنلاین په بانک بدله شوه. په هغه وخت کې هم ایلان ماسک ډیر حریص و او انجنیران یې هڅول تر څو په 24 ساعتونو کې کم تر کمه 15 ساعته کار وکړي. ماسک خپله هم د 15 ساعتو څخه زیات کار کولو. ګرانو دوستانو، موږ او تاسو ته هم دا معلومه شوه چې ډیر کار د پرمختګ لامل دی. د X.com کمپنۍ د خپلې سیالۍ انفینیټي کمپنۍ سره یو ځای شوه. وروسته د انفینیټي د مشر سهم زیات شو او د کمپنۍ مشر شو. ایلان ماسک په تیاره کې و چې خبر شو د ده پر ځای بل کس د کمپنۍ رئیس شو. دې رئیس د X.com نوم په پیپال بدل کړ. ایلان ماسک په دې وخت کې د صبر څخه کار واخیست او ډیر صبور و. ماسک په دې کمپنۍ کې خپلې پانګونې ته دوام ورکړ چې وروسته خپله ایلان ماسک د کمپنۍ غټ پانګوال و. څو کاله وروسته د هیک کمپنۍ د پیپال د کمپنۍ د اخیستلو پیشنهاد وکړ او د $1.5 میلیارد په بیه د پیپال کمپنۍ خرڅه شوه. او ایلان ماسک له دې مبلغ څخه $108 میلیون ترلاسه کړل. دا بیخي زیاتې پیسې دي. انسان کولی شي ټول عمر په دې پیسو راحت ژوند وکړي، خو ایلان ماسک ونه غوښتل لاس تر زنې کیني او یا هم په دې پیسو باندې عیش او نوش وکړي. هغه لاس په کار شو او فکر یې د فضا په طرف شو او غوښتل یې مریخ ته توغندي ولیږي چې دا یو غټ فکر و او خورا سخت او ستونزمن کار و. هغه یوه پروژه جوړه کړه چې د هغې پروژې نوم و په مریخ کې ژوند کول. ماسک د دې لویې پروژې لپاره یوازې $10 میلیون لرل چې د دې غټې پروژې لپاره دا $10 میلیون ډیر کم وو. ملګرو به یې تل هڅه کوله تر څو ایلان ماسک له دې غټ او خطرناکه کار څخه راوګرځوي او دا کار به یې یو لوی لیونتوب ګڼله، ځکه که ماسک دا کار وکړي ټوله سرمایه به یې له 0 سره ضرب شي. خو ایلان ماسک تسلیم نشو. وروسته روسیې ته لاړ تر څو هلته راکټونه واخلي. خو دا چې روسان په خپل کار کې ډیر جدي نه وو، ایلان ماسک په شا شو او ډیر غوسه شو. ماسک یو ځل بیا لکه خپل ماشومتوب یې په لویو فکرونو کې ډوب و. ایلان ماسک خپلو ملګرو ته وویل: ای هلکانو، راځئ موږ خپله راکټونه یا توغندي جوړ کړو. ولې خپله دا کار نه کوو؟ وروسته دوی د راکټونو یا توغندیو په جوړولو پیل وکړ او ایلان ماسک د امریکا تابعیت هم واخیست او سپیس ایکس کمپنۍ تأسیس کړه. دا چې سپیس ایکس ډیر رقیبان هم لرل، په تیره بیا ناسا چې د سپیس ایکس په پرتله خورا غټه کمپنۍ وه. نه یوازې دا کمپنۍ بلکې ماسک له سیاسي مشکلاتو سره هم مخ و. سره له دې ستونزو هغه خپلې مبارزې ته دوام ورکړ. هغو د توغندیو د ازمویلو په خاطر ډېرې ځمکې واخیستې او ډېرې پیسې مصرف کړې چې دا خپله یو لوی زړه غواړي، په داسې حال کې چې د کامیابېدو چانس ډېر کم و.
ایلان ماسک به د ډیر کار کولو وروسته خپلو کارکوونکو ته د تفریح چانس هم ورکولو او دوی به د تفریح په وخت کې د کاونټر سټرایک کمپیوټري ګیم کولو. جالبه دا وه چې ماسک دا ډول سیالیو کې ډیر تکړه و. د مارچ په 2004 زیږدیز کال کې د کوواجالین په جزیره کې د آرام سمندر په لور توغندی وتوغولو. د توغندي توغولو 20 ثانیې وروسته توغندي اور واخیست او ځمکې ته راولوید. یو کال وروسته سپیس ایکس کمپنۍ بیا هم د توغندي توغولو ته چمتو شوه او دویم توغندی فضا ته وتوغولو چې 15 دقیقې وروسته توغندي خپل کنټرول له لاسه ورکړ او ځمکې ته راوغورځېدو. دا دویمه ستره ماتې وه چې ټول انجینران یې سخت ناهیلې او غمجن کړل. دوی یوازې د 2 نورو توغندیو د توغولو چانس لرلو او بس، چې دا خپله یو غټ ریسک و او د دوی ټوله شتمني یې د 0 سره ضرب کوله. خو ایلان ماسک تسلیم نشو او خپلو کارکوونکو ته یې ډاډ ورکړ او دوی خپلو کارونو ته دوام ورکړ. په دې وخت کې ایلان ماسک تسلا کمپنۍ کې هم پانګونه وکړه او د تسلا شرکت رئیس شو. انجینران یې زیات کړل او د برقي موټرو په جوړولو یې پیل وکړ. په تسلا کمپنۍ کې هم په لومړیو کې د ستونزو سره مخ شو ځکه هغه بټرۍ چې په دې برقي موټرو کې کارول شوې وې د چاودېدو امکانات یې زیات وو. ماسک د دې ستونزې د هوارولو لپاره 6 کسیزه ګروپ جوړ کړ او دا ستونزه یې په خورا سختۍ حل کړه چې په دې سره د خپلو ځینو سیالو کمپنیو څخه شاته پاتې شو. وروسته له زیاتو هڅو او نویو طرحو دوی وکولای شوای چې د ډسټر په نوم سرعت لرونکی موټر جوړ کړي. په دې سره نورو کمپنیو زړه ښه کړ او په تسلا کمپنۍ کې پانګونه وکړه. خو بیا هم د سپیس ایکس کمپنۍ د توغندیو د ناکامیو او په تسلا کې پانګونې ماسک یو ځل بیا د پیسو له کموالي سره مخ کړ ان تر دې چې کیدای شوای ټوله سرمایه یې له لاسه ورکړي. په دې وخت کې ماسک خورا غمجن برېښېده ځکه د تسلا کمپنۍ په اړه د ډیرو شکایتونو راپورونه راتلل. ماسک په دې دواړو کمپنیو کې $200 میلیونه پانګونه کړې وه. په 2008 زیږدیز کال کې ماسک او مېرمن یې له یو بل څخه جلا شول او د بلې ښځې سره یې چې یوه نڅاګره وه واده وکړ. په دې وخت کې ماسک د سپیس ایکس کمپنۍ د 3م توغندي توغولو وخت راورسېد او ماسک تر فشارونو لاندې و ځکه امکان د دې و چې شاید دا به د سپیس ایکس وروستی توغندی وي چې دوی یې آزمایي او دوی به بیا هم له ناکامۍ سره مخ شي. د توغندي له توغولو وروسته بیا هم دا هڅه ناکامه شوه. ټول سخت ناهیله شول. خو ایلان ماسک بیا هم تسلیم نشو. ټولو کارکوونکو ته یې وویل مه ناهیله کیږئ، آخر به بریالي شو. د 4م آزمایښت یا توغندي توغولو وخت راورسېد. وروسته له ډیرو زیارونو او هڅو کله چې دوی توغندی وتوغولو ټولو کارکوونکو خپل نوکان په غاښونو کې کلک نیولي وو. رسنۍ هم د دې توغولو ډیر عجیب حالت کې درېدلي وو او د 4مې او وروستۍ ناکامۍ څخه سخت په هیره کې وو. پوهیږئ څه وشول؟ هو دوی بریالي شول. دوی توغندی په بریالیتوب سره هوا ته پورته شو. د خوشحالۍ چغې پورته شوې. د ټولو په مخونو کې د خوشحالۍ اوښکې بهېدلې. دا ډیر د خوشحالۍ حالت و. دوی ډیرې سختۍ او ناکامۍ تېرې کړې وې. په دې وخت کې بیا هم سپیس ایکس کمپنۍ د پیسو په ګټلو نه وه راغلې ځکه هر څه داسې وو لکه د 0 څخه چې پیل شوی وي. او د تسلا کمپنۍ په اړه هم منفي خبرې کېدې. داسې ښکارېدل چې د تسلا کمپنۍ یا برقي موټرو کمپنۍ به له ماتې سره مخ شي. ماسک هماغسې د پیسو د کموالي سره مخ و. په دې وخت کې ایلان ماسک هم خپل باور له لاسه ورکړی و. خو په 2008 زیږدیز کال کې یوه معجزه وشوه. دوی د ناسا په خوښه د بین المللي فضایي ایستګاه یا تمځای ته توغندي ولېږل او په لومړي ځل یې ډېرې پیسې لاسته راوړې او ګټلې پیسې د تسلا کمپنۍ ته ولېږې او تسلا کمپنۍ هم کامیابه شوه او د سپیس ایکس کمپنۍ هم په پیسو ګټلو راغله چې اوسنی ارزښت یې له $130 میلیون څخه زیات دی
چې اوس مهال په کال کې تقریبا 10 توغندي فضا ته لیږي. د اول نه تر اوسه مې چې تاسو ته د ایلان ماسک، تسلا او سپیس ایکس په اړه وویل، پوښتنه دا ده چې اوس ماسک یوازې د تسلا او سپیس ایکس کمپنۍ لري؟ نه، هغه اوس د لمریزې انرژي کمپنۍ سالري سیډي په نامه او د هایپرلوپ په نامه میترو چې خلک له یو ښار څخه بل ښار ته په خورا چټکۍ سره لیږدوي. اوپن ای آی د مصنوعي ځیرکتیا شرکت، د بورین کمپنۍ، د نیورلینک کمپنۍ، د سټارلینک سپوږمکۍ چې تاسو به د قطار ستوریو په شکل په اسمان کې لیدلی وي، او د بیټریو کمپنۍ څښتن او مشر دی. بیا هم د ایلان ماسک وروستی هدف څه دی؟ ایلان ماسک غواړي چې خلک هم مریخ ته ولېږدوي او خپله هم په مریخ کې ژوند وکړي، او بل هدف یې د ځمکې د اوبو او هوا او د ځمکې د اقلیم د ښه ساتلو دی، چې غواړي خلک په خوشحالۍ او خورا راحت په ځمکه کې پرته له اقلیمي بدلون ژوند ته دوام ورکړي. آیا تاسو د ایلان ماسک له ژوند څخه څه زده کړل؟ ما خو دا 5 شیان د هغه له ژوند څخه زده کړل. اول، سخت یا ډیر کار کول. دویم، له ماتې وروسته نه تسلیمېدل. دریم، صبر. څلورم، ښه فکر کول. پنځم، په خپل کار کې ماهر اوسېدل.